بلکې زړونه د دوی فی غمرة من هذا په غفلت کې دي د دې قرآن نه ولهم اعمال من دون ذلک او دوی لره نور بد عملونه دي سوا د دغه کفر او شرک نه هم لها عاملون چې دوی هغه بد عملونه لکونکي دي. اوس الله رب العالمین د دوی نور بد اعمال ذکر کوي. خو دې آیت کې الله رب العالمین د هغوی حالت د زنکدن ذکر کړی دی. الله وی کله چې دا مترفین خلق زراونی سما نو په دغه وخت کې د دوی حالت صحیح. دا لفظ د مترف مخکم تیر شوی و یو ځل چې موږ تشریح وکړو نو هغه یاد ساتئ، بار بار به نه کوو. مترف هغه خلکو ته وایي چې انتهایی مالدار خلک، الله ولا مال او دولت ډیر ورکړي، خو د دې مال او د دولت د وجې نه دوی بدمسته شوي، ډیر زیات مست شوي، د الله او د الله د رسول د احکاماتو څخه خیال نه ساتي، دې ته مترف خلک وایي. او دا ناکاره صفت په دې کافر او مشرکانو خلکو کې دی. حتی اذا اخذنا، حتی تر دې پورې اذا اخذنا کله چې راونیسو مونږ مترفیهم بدمست خلق د دوینا بالعذاب په عذاب سره. الله و دغه خلق چې کله زه راونیسم عذاب پر راولم نو حالت سی حالت د زنکدن ته اشاره ده. اذا هم یجأرون نو دغه وخت کې دوی کړونجیږي. جوار اصل کې په عربی کې هغه کړنجاري ته وایي. که تاسو خیال کړي په دې یخنۍ کې چې کله کوترې دا ډېر یخني راواخلي نو هغه بیا څه کوي اوازونه وباسي که نه، دغې ته عربۍ کې جوار لفظ وایي. نو الله وایي دا بدمسته خلک، دا مترف خلکو چې د مال و دولت په نشه کې راغلي دي او ډېر بدمسته شوي دي، الله وایي کله چې د دوی زه راونیسم په عذاب کې نو بیا د دوی حالت سی بیا یجأرون کړنجیږي، فریادونه کوي الله ته. اول توبه نه وباسي د ګناهونه، خو بیا په حالت د زنکدن کې بیا داسې اسویلي د دې خولې نه راوباسي، خو دغه بیا څه فایده نه ورکوي. نو په دغه وخت کې دا ملایک خو ولاړي که نه، د چا چې زنکدن نو دله ملایک راځي. نو ملایک ولاړو نو دا ملایک ورته څه وایي؟ لا تجأروا اليوم، مه کړنجېږئ نن ورځ، اوس کړنجارې مه کوئ، اوس چغې مه وهئ. انکم منا لا تنصرون، یقینا تاسو سره به منا زمونږ د طرف نه لا تنصرون هیڅ قسم امداد نشي کېدی. اوس نه الله ستاسو دا کړنجارې او فریاد اوري، او تاسو چې په دنیا کې کم باباګان نیولي و چاته م رامدد شوي هغه هم در سره اوس مدد وغیره نشي کولی. د الله د عذاب نه بیا څوک ځان نشي خلاصولی. سورة الرعد کې راځي الله وی وما لهم من دون الله من واق، کله چې د زه راونیسم بیا تاسو کوم زمانه نشي خلاصولی. خا د دوی ولې دومره صح حالت دی؟ الله رب العالمین دوی له دا دومره ناشنا عذاب ولې ورکوي چې د دوی نه بیا د کړنجاري حالت ته جوړیږي؟ الله د هغې یو لوی سبب ذکر کوي او الله دې معافي وکړي. دا نن سبا مسلمانانو کې مشته، دا ډېر د یاري آیاتونه دي ګوره چې سړی واوري. الله وی د دې سبب دا دی چې کله به قرآن کریم لوستلی کېده نو دوی به په پوندو تاو شو به تښتېدل. دا ګوره ډېر سخت آیاتونه دي. والله ما چې دا درس کته زه ویرولم دې آیاتونو. ګوره دا ډېر سخت آیاتونه دي چې الله وی قد کانت آیاتی، کله چې وو آیاتونه زما تتلا علیکم چې بیانېدل به په دوی باندې. یو مسجد کې به درس د قرآن کېدو، د الله کتاب به بیانېدو، نو دوی به څه چل کو؟ فکنتم علی اعقابکم، نو الله وی تاسو په پوندو خپلو باندې تن کیسون اوړېدونکي، پوندې به یې تاو کړي سته به څه شو؟ روان به شو. په دې آیت دې هر سړی سوچو کې دا ډېر د خوف د یری آیت دی. نو الله وی څوک چې د قرآن کریم نه دومره نفرت کوي او دومره ورباندې بدې لګي چې پوندې تاو کي او روان شي، نو الله وی حالت د زنکدن به دا چې دی به بیا کړنجارې کوي. د ده د خولې نه به داسې کړنجارې راخیږي لکه سپی چې یخنۍ راوالي او کړنجېږي. دا څومره سخت حالت دی. نو الله وی دا کافران خلک او دا مشرکان خلک
د دوی چې دا حالت دی د کړنجارو نو سبب دا دی چې زما آیاتونه بیانېدل او دیو په پوندو باندې تاو شو. قد کانت آیاتی یقینا و آیاتنا زما تتلا علیکم چې لوستل کېدل به په دوی باندې فکنتم علی اعقابکم پس وی تاسو په پوندو خپلو باندې تنکسون وړېدونکي مستکبرین به سامرا تهجرون خپ دې پوندو باندې به ولې اوړېدل. اوس الله رب العالمین هغه وجه ذکر کوي چې په دوی کې تکبر او لویي راغلی وه. مستکبرین به لویي کوله دوی به د دې قرآن د اورېدلو نه ځان به ورته پوره هوښیار ښکاره کېده چې زه پوه یم زما د پوهې ته څه ضرورت نشته بس زه په قرآن ښه پوهېږم زما اورېدلو ته څه ضرورت دی. الله وایي دا تکبر او غرور ماده پکې پراته وه ځکه په پوندو تاو شو درس د قرآن ته به یې غوږ نه ایښوده. واقعي دا ډېر سخت آیاتونه دي انسان له یره پکار ده. یو خو دا وجه ده چې په پوندو به ځکه تاوېدل چې دوی کې استکبار او ځان به لوی ګڼه د قرآن د پوهې نه چې ما ته ضرورت نشته چې زه د قرآن باندې ځان پوهه کړم. بل سامرن قیسې به یې کولې. سامر په عربی کې هغې قیسو ته وایي چې د ماسخوتن د مانځه نه پس سړی کینی او دا قیسې وغیره یو بل سره خبرې اترې کوي تر ناوخته پورې دې ته عربی کې سامر وایي. نو د مکې مشرکانو به دا چل کو چې قرآن ته به یې غوږ نه ایښود او د شپې به ناوخته پورې ناسو قیسې میسې به یو بل څه کولي. او دا ګوره ډېره سخته خبره وه. دا نن سبا په مؤمنانو کې هم شته. د ماسخوتن د جمع مانځله نه راځي او د شپې د 12 پورې او د 1 بجې پورې ناستي په بیټیکونو کې د یو بل سره خنداګانې او قیسې کوي. دا کار کول دا حرام دی دا ناجایز دی دا یاد ساتئ. او دلیل ور باندې دا دی چې یو خو الله رب العالمین ګوره دا د مشرکانو بد صفت ګرځولې چې قرآن ته غوږ نږدي سامرن او قیسې کوي د شپې یو بل سره. دویم صحیح مسلم کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی یو تاسو د ماسخوتن د مانځه نه مخکې وده کېږئ مو د دې خبرې نه منع کړي ځکه چې ماسخوتن د مانځه نه مخکې وده شوي نو څه نه خرابېږي مونځ نه خرابېږي. او دویم دی حدیث کې دا فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د ماسخوتن د مانځه نه پس تاسو قیسې یو بل څه خبرې اترې ډېرې مه کوئ. یو خو هغه خبرې چې هغه د دین متعلق خبرې دي نو خو ټوله شپه که لګې هغې نه منع نشته. یا یو سړی دی او هغه د خپلې ښځې سره یا د بچو سره خبرې اترې کوي نو دې نه منع نشته. خو سامر هغه چاته وایي چې دا قیسې میسې یو بل ته کوي او دا اوږدې قیسې راغستې خبرې او په دې بیټکونو کې ناستې دې نه ګورې منع راغلې ده. دا الله دلته د مشرکانو بد صفت ګرځولی دی او حدیث د مسلم کې دغه حدیث دی په هغې کې ته سخته منع راغلي. او دا لاسه کې تفسیر قرطبي دی آیت د لاندې ذکر کړي دي چې عمر رضی الله تعالی عنه خو به د شپې ګرځېده خلیفه د مسلمانانو نو څوک چې به یې داسې ګڼه کې ولیدل خبرې به یې کولې نو وخل به یې هغوی ورته به یې ویلې ځئ لاړ شي اوده شئ چې په وخت باندې به یې سار مانځه ته پاڅېږئ. او دې کې ګورې نقصان مسل کې دا دی چې ته کله ټوله شپه ناستې اوس خو تقریبا قیسې ختمې شوي دي اوس دا بل شی راوتی دی. اوس خو هر سړي که میلمه راشي نو میلمه هم پکې تباه دی. که هغه څه ټچ موبایل خو هغه به هم ښیږي نه غریب به د یو او د بل خولې ته ګوري. نو اوس خو دې نقصان پیدا کړی چې په بړستن کې مخ ته ونیسي نو چې بندی نو 1 بجې یا 2 بجې نو دا هم په دې سامرن کې داخل دی ځکه وخت ضایع کول دي. نو دین اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع ځکه کړي نقصان پکې دا دی چې یو دې سره زړه خرابېږي. علماو لیکلي د انسان زړه دې سره خرابېږي. دویم د سحر مونږ نه قضا کېږي نو دا څومره لوی نقصان دی. نو الله وی دې مشرکانو به ځکه د قرآن نه په پوندو تاوېدل نه به کېناستل چې یو خو مستکبرین به ځان به یې ته ډېر لوی ګڼو. بل سامرن قیسهګو دوی یو بل څه به ښې قیسې د شپې کولې. بل تهجرون پرېښودی دا قرآن بلکل پروا به د الله د کتابو نه ساتلو. نو دا ډېر سخت آیاتونه دي. قد کانت آیاتی یقینا و آیاتنا زما تتلا علیکم چې بیانېدل پس تاسو باندې
فکنتم پستاسو علی اعقابکم په پوندو خپلو باندې تنکسون اوړېدلی مستکبرین به لوی کول دوی به د دې قرآن د پوینا سامرن قیسګو تهجرون پرې خدای دا قرآن افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. اوس نور بد صفات د خلکو ذکر کوي. اول بد صفت دا دی الله وی په دې قرآن کې دی مشرکان او کافر خلکو بالکل سوچ به پکې نه کو. نو الله په تور د زجر او د زورنې وی افلم یدبر القول آیا سوچ نکی دوی القول نه مراد قرآن کریم دی په دې قرآن کې. ګوره دا خبره یاد ساتئ تفسیر ابن کثیر رحم الله لیکلی دی وی قرآن کریم په باره کې الله دلته داسې چرته نه دی فرمایلی داسې آیت نشته چې افلا یتلون القرآن دا خلق دا قرآن کریم تلاوتونه ولې نه کوي. افلا یختمون القرآن داسې آیت نشته چې الله ویلی چې دا خلق د قرآن کریم ختمونه ولې نه کوي بلکې الله وی افلم یدبر القول او بل ځای کې راځي افلا یتدبرون القرآن دا خلق په دې قرآن کریم کې سوچ او فکر ولې نه کوي. نو د سوچ او فکر تعلق بیا سي د ناظرې د لستلو سره نه دی د حفظ سره نه دی. سوچ او فکر وی د دې په معنی او په مفهوم باندې ځان پویا کول. ور الله دلته په تور د زجر ویلی افلم یدبر القول آیا دا خلق سوچ نه کوي په دې قرآن کریم کې. نن دا افسوس مقام دی نن قرآن زمونږ صرف ختمونو د پاره پاتې شو. ختمونو د پاره پاتې شوی دی د برکت د پاره قاریان ناجمه کې ختم را لوکه او په خوا به د ناوې سره مړه پتن چې وسی ورسوړي کنه د ناوې په سر به نیولیو او اکثر به د مړی سم مخ کې دیرې ته وړ اوس خو غالبا د مړو سره نه وړي ټول عمر کې به قرآن ته شاکړي راغستې به نو چې مړ شي به ور سره په سر باندې خي اس پیدا ولا بیان ورګي چې په ژوند کې دی نه راغستې مرګ نه پس پتا له داسه پیدا وي درکې. نو دی وجنه دا لوی ظلم دی د قرآن کریم سره چې څوک دغه د پاره استعمالي او اصل مقصد پرې. نو یو د قرآن کریم اصل مقصد دا دی کې بسړې سوچ او فکر کې تدبر په معنی او په مفهوم به ځان پوي کې. دویم دی سورۃ الرعد کې الله ذکر کړی د دې مقصد چې وکذالک انزلناه حکما عربیه الله قرآن ما د فیصلو د پاره نازل کړي. نو د مسلمانانو فیصله چې کیږي او په څه باندې کیږي په قرآن باندې. نن موږ د قسمونو د پاره استعمالو خو چرته زمونږ په عدالتي نظام کې د الله کتاب نشته چې په هغې باندې د فیصله وشي. دا الله را لېږلی حکمن دی د پاره د فیصلو د مسلمانانو عدالتي نظام کې به د الله کتاب یو په دې باندې فیصلې کیږي. الله دې راولي زمونږ په عدالتي نظام کې هر څه انصاف به بیا برابري. افلم یدبر القول آیا سوچ نه کوي دوی په دې قرآن کې ام جاءهم ام دلته په معنی د بل لذي ام جاءهم بلکې راغلی دی دوی ته ما هغه لم یأت آباءهم الاولین چې نو راغلی مشرانو د دوی مخکینو ته. الله دا خلق دی مشرکانو چې د قرآن نه مخ اړو یو وجه دام وه چې دوی به ویلي چې دا قرآن خو اوس په دې نبی نازل شو زمونږ مشرانو ته خو داسې کتاب چرته نه دی راغلی نو نه به یې منو. څنګه چې دې خلکو به د قرآن کریم نه مخ اړو نو دغه رنګ دی بل آیت کې ذکر کوي چې دوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم مخ اړو سره د دې نه چې د الله نبی به پیژنده او بیا به هم هغه نه تسلیمو. او پیژنده به څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام څه په بل نسب کې نه دی راغلی خو د عربو نه و کنه د عبدالله زیو او د عبدالمطلب نصیب او دا دوی ښه پیژنده. بل دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې هغه صادق او امین باندې سو مشهور. دی وجن الله په تور د زجر او د رټنې وی ام لم یعرفوا رسولهم آیا نه پیژني دوی رسولهم رسول خپل. الله وی خی پیژني او به نه مني فهم له منکرون پس دوی هغه رسول لره منکرون ناشنا غړون کی دي. ام یقولون به جنہ
بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارهون. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلیمول دا خلا پریدا هغه ته به لیوانې وي. الله وی ام یقولون آیا وای دوی به چې په دې پیغمبر باندې جنت لیوانتوب دی. ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف د مشرکانو ډېر غټې پروپاګاندا کړې وي. اولنۍ پروپاګاندا دا و چې په د باندې دا الزام ولګو چې دا څه شی دی لیوانې جن د جناتو نم دی په د باندې پیریان دي. صحیح حدیث کې راځي یو کافر او بیرست ایمان ناوړو زماد نومیو نو هغه ته چا ویلو چې دلته یو کس دی نوم محمد دی او په هغه باندې پیریان دی لیوانې شوی. وی هغه رالی او تپوس یې وکړه چې یاره کس چرته دی ما سره دم شته زه به ورباندې دم واچوم. دا صحیح حدیث دی. هغه وخت نه دا دمونه وغیره به کېدل. وی دی رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې یاره ما اورېدلي چې په تا پیریان دي جنت لیونی ما سره دم شته چې زه دم کم چې خشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې دا سړی څه په ښه نیت راغلی دی دې سړي کې خیر شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تاول زما خبرې واوره ځکه د لیونی پته د هغه د خبرو نه لګي که نه زه به درته څه ویم ته یې لږ واوره نو که زه لیونی ومه بیا به ته ما دم کي. صحیح بخاري حدیث دی دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خطبه شروع کړه او دا خطبه ورته ویله ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. چې دا خطبه ورته څنګه ویله او د واورېده نو وی د ویلي چې قسم په الله دا تا چې کم کلمات وي دا خو تا چرته د دریاب د مینځ نه راپورته کړي دا خو دلته څوک نشي ویلی. دې نه معلومه شو چې په تا نه پیریان شو نه لیونې ستا خبرې ټولې حقې دي. بس ویل لاس په لاسو کې راکړه چې زه در باندې ایمان راوړم. ایسته زماد بن ثعلبه رضی الله تعالی عنه ایمان نه وړو سمدست شو مسلمان شو. نو د حق پرستو په خلاف پروپاګاندا ډېرې کېږي. کله به وایي د بار ملک نه وله پیسې راځي کله به وایي یاره د چې دا بیان وکړو نو ګوره خبرې ځان ته راتاو کړه دې کې څه مقصد دی. کله به وایي دا مړه لیونی شوی بل څه کار یې نشته. نو د دې وجې نه دا په نبي علیه الصلوۃ والسلام دا الزامات به لګېدل پروا به د دې خبرو نه ساتي. ام یقولون به جنه آیا وایي دوی چې په ده باندې لیونتوب دی. الله وی لیونی نه دی بل جاءهم بالحق بلکې راوړی دی دوی لره حق. الله دا نبی د خو حق کتاب راوړی قرآن کریم مسله د توحید حق ده لیکن واکثرهم للحق کارهون. الله وی ډیر د دې خلکو نه حق خبرې په هغوی باندې بدې لګي. ګوره دا څومره ښایسته آیت دی. الله وی ډېرې خبرې د حق داسې دي کارهون چې دا خلک یې نه خوښوي. دې وجه نه کله چې حق خبرې بیانې نو په ډېرو کمو خلکو باندې به هغه خوږې لګي په حق پرستو باندې خوږې لګي او چې چا چې حق خوښ نه وي نو هغه کارهون په هغوی باندې بې بد لګي. بل قلوبهم فی غمرة من هذا بلکې زړونه د دوی په غفلت کې دي د دې قرآن نه ولهم اعمال من دون ذلک او دوی لره نور عملونه دي من دون ذلک سوا د دغه کفر او شرک نه هم لها عاملون چې دوی هغې لره کوونکي دي حتی تر دې پورې اذا اخذنا کله چې راونیسو مونږه مترفیهم بدمست خلق د دوی نه بالعذاب په عذاب سره. الله وی اذا هم یجأرون نو دغه وخت کې به دوی کړنجیږي. لا تجأروا اليوم ملائک ول آواز ورکوي په وخت د ځن کدن کې چې مه کړنجیږئ. انکم یقینا تاسو منا زمونږ د طرف نه به لا تنصرون تاسو سره هیڅ امداد نشي کېدی. دا ځکه چې قد کانت آیاتی یقینا او آیاتونه زما تتلا علیکم چې په تاسو باندې به بیانېدل. فکنتم نو تاسو به علی اعقابکم په پوندو خپلو باندې تنکسون اوړېدلی. مستکبرین به لوی بم ګڼل ځانونه د پوی د قرآن نه سامرن د شپې بم قیسې کولې تهجرون تاسو پرېښیو دا قرآن. افلم یدبروا القول
آیا سوچ نکی دوی پا دی قرآن کی ام جاءهم بلکہ راغلے دے دوی تما اغلم یأتی چی نو راغلے آباءهم الاولین مشرانو د دوی مخکنو تا ام لم یعرفو رسولهم آیا پی جنی دوی آیا نپی جنی دوی رسولهم رسول خپل پهم له منکرون پس دوی اغی رسول لرا ناشنا گڑن کی دی ام یقولون آیا وای دوی به چی پدی نبی بانی جنتن لیون توب دے اللہ وین بل جاءهم بالحق بلکی راوڑے دے دوی لرا حق قرآن و اکثرهم او زیاد دے خلقن للحق حق خبر لرا کارهون بد گڑن کی دی